تازه خبر: هبت الله اخندزاده ته منسوب کس یو ځل بیا پر اطاعت او یووالي ټینګار کړی دی. سلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. هبت الله اخندزاده ته منسوب کس د طالبانو د دفاع وزارت اړوند 218 عمري قلعه اردو له طالب مسؤلینو سره په کتنه کې یو ځل بیا غوښتنه کړې چې د اختلافاتو څخه دې ډډه وکړي او د اطاعت ته دې غاړه کېږدي. د طالبانو تر ادارې لاندې باختر خبري اژانس راپور ورکړی چې په دې کتنه کې هبت الله اخندزاده طالبانو ته پر یووالي، اخلاص، تقوا او په اطاعت ټینګار کړی دی او ویلي دي چې باید له اختلافاتو کلک پرهیز وکړي ترڅو د ورورولۍ فضا رامنځته شي. په راپور کې راغلي چې هبت الله اخندزاده طالبانو ته د ښې حکومتولۍ لارښوونې هم کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر هبت الله اخندزاده ته منسوب کس طالبانو ته په هره لیدنه کې پر اطاعت کولو او له اختلافاتو پر پرهیز کولو ټینګار کړی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یو ځل وړاندې په دې اړه ویلي وو چې پر اطاعت کولو د هبت الله ټینګار په دې معنا نه دی چې د طالبانو په منځ کې اختلاف موجود دی، بلکې دا ټینګار د راتلونکي لپاره دی ترڅو اطاعت دوامداره وي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم.